د سیکولریزم پدیده او د هغې پیژندنه. څلورمه برخه د سیکولریزم سرچینه او مخینه. سیکولریزم چې د دین د خدای تعالی جل جلاله او د شرعي لارښوونو ضد او پر آخرت د بې باورۍ او خوځښت ګڼل کیږي نوې پدیده نه ده، بلکې دا مفکوره د تاریخ په اوږدو کې د بېلابېلو نومونو او بڼو په ترڅ کې راڅرګنده شوې. د مادیتپالو او هغو کسانو چې د طبیعت څخه وراخوا نړۍ نه مني په اړه یې قرآن عظیم الشان داسې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر. ژباړه: هغوی وایي زمونږ ژوند یوازې دا نړۍ نه ده، مونږ مرو ژوندي کیږو او دا یوازې د زمانې څرخ یعنی دهر دی چې مونږ له منځه وړي. دا آیت د هغو عقایدو څرګندونه کوي چې د سیکولریزم د فکري بنسټ په توګه یادېږي. عقاید چې د اسلام پر هیڅ اصل باور نه لري، خو د سیکولریزم مفکوره لکه څنګه چې نن یې پیژنو د همدې نوم او منظم فکري جریان په توګه لومړی ځل د منځنیو پیړیو په وروستیو کې د رنسانس او اروپایي علمي بیدارۍ پر مهال راڅرګنده شوه. اروپایانو چې له پیړیو راهیسې د کلیسا تر ولکې استبداد او فکري محدودیتونو لاندې ژوند بالاخره پاڅون وکړ او هڅه یې وکړه چې له خرافاتو، تحریف شویو دینی باورونو او غیر عقلي محدودیتونو څخه ځان خلاص کړي.